محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. صدق الله العلي العظيم. آیات ربط د ما قبل آیات سره دا مخکې آیات شپږ څلوېښتم آیات چې و په دې کې د یهودو یو بد کردار بیان شوی و. هغه دا و چې په تورات کې چې ځینې کلمې وې نو هغه ته به دوی تحریف ورکوه. من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه. هغه کلمې کومې کلمې وې په تورات کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات نعت ذکر شوي و چې دغه نعتونه بې معنا نښې یې وې. نو پر هغه نښو خو هر چا پېژندی چې دوی په صداقت بیان کړي وای چې د اخرې زمانې د رسول دغه نښې دي ګورګو به ایمان پر راوړي. دوی هغه ته تغییر ورکوه، یا یې د دې ځای وړې بل ځای ویښول. دلته چې د اصلي د نعوتو ځای په دغه ځای کې بیا د دې ځای څه بې ایسته کړه بار به خلکو ورکوي، یا به دا رقم ورکړي معنوي تحریف بیا ورکړي په بله معنا کې به کلمه استعمال کړي. نو یا سمدم تغییر ګرسره ایسته کول، یا د هلته پر دغه ځای بله کلمه ایښول، یا د دغې لکۍ پیچل بلې خواته. دا ګرده تحریفونه دوی کول دا یو کار. بل یې هغه په الفاظو کې چې د هغه خبرې ول شیکه لکۍ که ژکه هغه څو الفاظ وه چې هغه به دوی ویله چې ول سمعنا وعصینا. اصلي سمه معنا هم درلوده، دوی بیا کږه مراد ور به په څنګل سره وویله بهرحال څنګه مخامخ ورته وویله. سمعنا وعصینا په عربي کې د دې دپاره استعمالیږي چې ستا خبره مې واورېدل، ستا د مخالف د خبرې به سرکشي وکړه، بالا هغه نه منم. ده به ویل یا زه داسې ورته وایم چې ستا خبره مې واورېده مګر بیا ولاکه منم، بل مخامخ مې ورته وویل. ده به دا ترجمه کول. یا یې دا وه چې د مثال په طور ورته ویل به واسمع غیر مسمع. په عربي کې ښه ترجمه دغه ده چې وایه وره دا زما خبره غیر مسمع، ته دې اورېدل کړه سوی نه یې، ته دې اورېدونکی نه یې، د چا د بلې بدې خبرې چې ستا پر مزاج بده لګېږي، شرام ځینې مرادېدل وایه وره خدای دې په تا نه اوري، خدای دې کوڼ کړه. ول ما دغه معنا ځینې واخله مخامخ مې ورته ویله. بل یې دا وه چې راعنا په عربي کې ترجمه دغه ده چې زموږ خیال هم ساته دا خبرې یوازې دې خوا ته مه کوه، مخ موږ ته هم را اړوه، موږ سر نه په خلاصېږي په خبره باندې. دا ترجمه ده. دوی به داسې نه کړي کش وه راعنا بیا دا معنا سوله چې ای چوپانه زموږ ای شپانه معنا ستا او د خبرې سره څه شپانه سړی ته وز دلته موږ ګاډې تا خو میږ به ولې د مکې والا. د دغه قسمه څخه کجوجي پکښې کې وې. نو که دغه استهزا په خبرو کې ده، که هغه په تورات کې د خبرو تغییر دی، د دې دواړو چې دی نتیجه یې کفر دی که نه دی. نو د هغه خبرې په تېر آیات کې چې دا شپږ څلوېښتم موږ ویلي دي په هغه کې د یهودو کفر بیان سو. ظاهر خو کفر نه و خو استهزا وه، ظاهر خو د دې هغه خبره وه چې په تورات کې تغییر کاوه. نو خو دا ګرده د دې دپاره و چې اسلام دې نه منمه. نو نتیجه یې دا وه چې کفر په اوس آیات کې الله تعالی وایي چې که ته دا کفر غوره کوې نو د عذاب ویره ده، نو ایمان راوړه. د ایمان امر ورته کوي په دغه اوس آیات کې. په هغه کې د دوی د ایمان څخه انکار بیان شو ګواکې لزوما، ولې اصلي هغه د دوی استهزا بیان کړه. لازمه دا وه چې نو ګواکې دی کافر د اسلام نه مني. الله اوس په صراحت امر ورته کوي چې دا به منې کنې عذاب درته ګوري. ترجمه داسې ده: یا ایها الذین، ای هغه کسان
اوتو چې دوی ته ورکول سوی دي الکتاب کتاب، هغه کسانو چې هغو ته کتاب ورکول سوی دي هغو ته الله تعالی ندا وکړه چې هغه د یهود دي. آمنو دغه هغه امر دی چې ما ورسته ایمان امر ورته کوي. آمنو تاسې ایمان راوړئ، باور وکړئ بما پر هغه کتاب باندې نزلنا چې موږ نجمن نازل کړي دي. پخوا تاسې دا فرق کړی دی انزال د افعال باب چې کې معنا چې په یوه پلا نازل شوی دی. نو قرآن خو مځکې ته په یوه پلا نه دی راغلی، خو د دنیا او اسمان ته په یوه پلا د لوح محفوظ راغلی دی. د دغه ځای څخه نو بیا ټوټه نجم خو اصلي ستوري ته وایي. د قرآن آیات چې روان دي ګواکې ستوري روان دي، دغسې د نوره ډک دي. نو دا نجمن ټوټه قطعه نازل کړی شوی دی. نور کتابونه خو چې هغه خو ګرده په یوه پلا باندې نازل شوي، نو قرآن ورېدی. که ته نو پر دې زه څنګه ایمان راوړم؟ خو زما کتاب تورات دا و هغه سره ټکر دی، ما په کلو پر هغه ایمان راوړی دی. علاوه ټکر نشته، پر ځان یې بد مه لګوه. خو عین هغه خبرې کې چې تورات کولې مصدقا په داسې حال کې چې تصدیق کوونکی دی لما و هغه کتاب در معکم چې ستاسې سره شته، ستاسې سره چې پروت خو د هغه تصدیق کوي. دا کتاب د هغه سره خبرې ټکر هم نه دي چې باره زموږ کتاب چې دی د سوو کلو کتاب و در غلط کړی نه دی، منسوخه کړی دی، وایي هغه نور ایسته که که ته وانو چې دی تصدیق کوونکی د هغه دی. نو خو اوس چې دا تورات راواخلي موږ یې ولا نه منو. ته وایه چې د قرآن خبرې عین هغه خبرې دي، نو او هغه زه اوس نه منم. کیدای شي په دې سوال پوهېږي بېجنان خپله یهود دا سوال کوي، وایي ستا په قرآن کې ذکر سوي دي چې قرآن تصدیق کوونکی دی لما هغه کتاب در معکم چې ستاسې سره دی. خو زما سره دغه تورات را سره دی، نو چې ستا قرآن یې تصدیق کوي کې ولې نه کوي؟ دا سوال دی. جواب دا دی چې دلته د لام و د ما تر منځ چې دی دلته یو مضاف پروت دی. لاصل ما معکم قرآن تصدیق کوونکی دی، اصل و هغه اساس لره د هغه چې ستاسې سره دی. اصل یې هغه و چې د اسمانه نازل شوی دی، هغه د اسمانه چې تورات راغلی و. د دغه قرآن او دغه د خبرو فرق نشته. په عقیده کې یادوم، اعمال نه در یادوم، په عقیده کې یو شی دی سره. دا اوس چې د دې سره ملګر دی دا خو محرف دی، دا نو اصل دی، دا خو اسماني نو نه دی. نیره د وایسې نه تصدیق کولی شي، ولې خو خبرې د نیمایي ډېرې په ګټې شوي دي. نو علاوه د هغه اصل تصدیق د قرآن کوي. په اصل کې به مراد هغه د عقیدې برخه ده، د فروعاتو د اعمالو برخه نه ده چې تاسو په تورات کې دغه پنځه لمونځونه وو، هلته هم دغسې روژې وې. یا هغه اصل اساسي خو عقیده ده دپاره د چا د ایمان او د اسلام. د هغه اصل اساسي هماغه چې هغه د اسمانه نازل شوی دی، هغه د دوی سره محرف، هغه ځینې ووتې د چا په تورې د اصل تورې چې دلته ورسره کښېږده. نو دا قرآن تصدیق کوونکی دی لما یعنی لاصل د پاره د هغه اصل ما هغه معکم چې ستاسې دی چې تورات دی. د تورات هغه اصل چې دی هغه د قرآن یې تصدیق کوي، خبره ورسره ټکر نه ده. نو بیا ولې ایمان نه پراوړي؟ نو امر یې ورته وکړي او دا یې ترغیب ورلره ورکړي چې دا هغه سره یو شی یې په اصل کې په هغه امنت بالله کې چې امنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله په دې کې هېڅ فرق نشته سره. او دا ایمان څه وخت راوړي؟ من قبل د مخه ان ترجه نطمسه چې موږ خرابوو، محو کوو، وجوها مخان، فنرد موږ دی ګرځوو هادا مخان على ادبارها پر شاو باندې د دی. د تمس معنا یې پلاس دقی تمس څه ته ویل؟ تمس دا دی چې سړی پر یو کاغذه باندې د ښه سم نقشه وکړي، یو ګل وکړي، باره میټاوه ورته ونسي بیرته ګرده خراب. یا د مثال په طور په خاورو کې یو شی جوړ کړي په نقاشي باندې داسې وروسته بیرته لاس دغه سیر کې محوه کې لکه هېڅ چلانو. نو د مخ تمس دغه دی چې دا پزه راجګه ده، علاوه دا به دغسې اواره کم جګه به نه وي. دا سترګې چې دلته مرغټانې چې سره شور دا به دغسې بندې کې لکه دغه پلکي چې پر راکښته دي، پر دغه ځای بیرته ورېلپې کړو. خوله چې ده چې دا سوری لري شونډان دي پر لشوري دغه داړه ته ګر سره ورک خلک وایي مخې ورګل مخې ګر سره ورګل که علاوه دغسې عذاب چې تا ته راځي. نو خو تر هغه د مخ ایمان راوړه باندې. نو د نطمسه ترجمه زده کړه تاسې. نو تاسې ایمان راوړئ من قبل د مخه ان ترجع نطمسه چې موږ خرابوو، وجوها مخان باره څه پکوو، فنرد موږ وګرځوو هادا مخان. د فنرد ترجمه زه دوه رقمه کوم. فنرد موږ به وګرځوو هادا مخان څه رقم علی مثل ادبارها. د علاوه د ادبار تر منځ مفسرین مثل دي معنا لکه د مخ شاخوا خو دغه د څټ په هغې کې سترګې شته، په هغې کې خوله شته، سرما پکې شته، خو هېڅ شی نشته. دا پر مثل د هغه کو لکه شا چې د مخ به هم دغه رقم شي. دا یوه ترجمه ده. بله دا ده فنرد پسې وبګرځوو هادا مخان علی ادبارها د شا پر خوا باندې باره بیا د مغزی داسې ورپابلي جوړو ورکټ بې کو باره بیا یې پلاخو بیا د سترګې خوله و سږمې دلته بندې شي، بیا بیا مغزی پسې وګرځېږي، مخ بیا اخواته شي، څټ بیا ودې خواته شي.
پخوانو خلکو به د لوچګانو کې خودي خو به دا د جن او د قران اصطلاحات ښځو نورو ته معلومه نو چې چا به چاته درل بارل کلاس چې کبه کس کوم ولا مخکې در څټ کو مخکې در څټ دغه معنا چې پر دغه ځای دي سره کڅټ سترګې شي بنل لري او یاد دي چې دا خو به بنجي چې بنجي بشي ګر سره به پسواوي وو پېچر سي برکه د تکاوه د شاپر خو بروان کدا ایس په خبره وستې سپوږی نو د پنورو ده دوه رقم ترجمه شي د اول رقم ترجمه څنګه سو په نورود موږ دی ګرځو هادي پر مثل د څټ ځانه معنا چې اخواته ګرځو د شي به کده مخ لکه څټ پر جدوم د سس ولا چې تم سپور کو معنا خراب وخه په نورود موږ ګرځو هدا علی ادبار هدا شاپر خواګر سره اخواته ور اړ ور پیچې د مغزي نو دغه عذاب د مخ او نلعن او نلعن یا چې موږ لعنت کوو هم پر دې پر دا مخانو باندې اس لعنت کما لعنا لکه چې موږ لعنت کړی او اصحاب السبت پر خاوندانو باندې د شنبه د ورځ د هفتې د ورځ دا د يهودو او غنیکګانو پرګنی و چې تیر سوی د داوود علیه السلام په زمانه کې داوود علیه السلام تر موسی علیه السلام وروسته بیا نبی و په د بنی اسرائیل کې موسی علیه السلام لاړې رحلت یې وکړ په هغه وختو کې د دې اعلی امتحانو کې برای د اشکار پر دې د شنبه د ورځې د مایانو ډیر شوکانو د دریا پر غاړه آباد ول دغه سیسته پر ابتلا او امتحان دي د شنبه د ورځې د اشکار سمون عیساده ته حرام دي هدي بالکل چې د دریا پر غاړه حوزونه جوړ کړ مایان به الله تعالی دغه صورت پوکړ چې برابر د شنبه په ورځ رااله د مخه به چرپه کې واجد وبو سره غورځي چې د شنبه ورځ به تیر سوی و دانه به د خورګه د پاره نه پیدا کېدی نو ولدات په کیه څه حوزونه جوړ کړ خو یې ورکړ مایان چې براله چې نه به تل برابر خلک شي باندې کړ دا نو برخ ماینو څو ورزیدل چې دریا په بیرته ولاړ شي شنبه به تیر سره برابر نه راکښل نو الله ولدا خو حلا ورته کې خو دې نیولې دي بنج کړی خو دا غش کار دی نو فقط مزه کباب کړی نه دی نو دغه حلیه چې کولې غلطي حلیه حرام ځان ته په حلال ولا یو دادی سړی د حلا جوړ کی چې د ویزه موارث ځانو بشاغه بل دغه حلاله د قرآن کې به راځي یو دادی چې د حلا جوړ حرام په خوري حرام پر کښ د حرام په خوړل نو د هغه چې دی الله پاک بار په خلکو باندې د افات نازل کی چې ټول بزوګیان سول او هغه بزوګیان دغه بزوګي دغه د نسل څخه نه دی د جلا مخلوق دی درې ورځې ژوند دی ورسته بارګر د ټول بیا مرسوله الله تعالی دغه ارواح قبض کړ نو الله ويا هغه عذاب تشت ګوري دغه د نبی علی صلوات و سلام په زمانه کې کوم يهود کې یا به مسخر سره څټ شي او یا به دار کم شي دغه به مسخه سي لکه هغه نه کې چې مسخه سوی ونه دا دوه عذاب ورته کشیر شو کته دا خو نه الله وینو دای کیږ وکانه امر الله مفعولا وکانه دی امر الله امر د الله مفعولا کېدل کړه سوی ګواکې سوی دی د الله تعالی امر بدل سنه بوجي چې دا نه خدای خبر بیا وکي کله نو کې الله وکي اراده وکړه بیا څوک مخنس نه ولا مخکې در څټ شي او دا غره کوم چې کوو غړم بزوګي هم درڅ جوړ کوم په دې کې بیا ته نه سی ویلې چې دا خو نه ما زی ویل دا نو کیږ الله اسم امر مفعول دی کې اراده وکړه بس خامخا کې مفعول کړه سوی اخله ودا کار دې بوله لکه سوی دارکم نو وکانه دی امر الله امر د الله چې اعلی دی شي په سلا ساجره کې مفعولا کړسوي دا بالکل لکه سرته چې رسیدلی اوس په دې ځکه یو خبره ده رااله هغه دا چې دغه تمس د مخ محو کېدل دلته د تفسیر د خوا علمي سوال دی دا د مخ محو کېدل او یا دغه چې د مسخه کېدل چې بزوګي ځنی جوړ شي الله وي ته ایمان راوړ تر دغه د مخه چې دا کار کیږي نه معنی چې دا خو نو کیږي په تاریخ کې ثابت ده چې د رسول الله سلام دا وخت ترنه پوري څوک بزوګي سوی دي د چا مخصد سوی خو ګر سره سوی نه دي نو چې کار سوی نه دي نو ولې ورته چې ایمان راوړ د مخه درګي چې دا خو نو کیږي کله سوی څوک په تاریخ کې ثابت ده یا په احادیث کې ثابت ده یا په قران کې ثابت ده دا خو نه ده نو بیا د دې مطلب څه شي د دې جواب چې دی ځینې مفسرونو ورکړی دی داسې هغه دا تمس د محو کول د مخان او یا ته اړول د دې چې الله په دې لعنت کې مسخه به کې دا بدرونه به زوګیان وړي د جسد د ظاهري معنا نه د مراد دا د چا الله تعالی بو هغه د مخ دغه سور ناکار کې دی به کار نسې اخستای لکه د سړي چې مخ څټي برکار نه اخستای شي نو چې مخه څټ دی به شان څنګه ویني د خلکو خبرې به څنګه زکی خو نه به غواش پکشي کې نه به خپل پکشي کې نه به بل پکشي نو خدای سکړه الله تعالی اجد دې په نصیب ایمان نه کې نو خلک مخ څټ و ایمه کار نو سځنی اخستای وسیم نسځنی اخستای چې بزوګي کار نسځنی اخستای سره ته مسخه سوی خود ما دې نه ځنی وخت دغه واکي بزوګي دي چا دا تعویل ورکړی دي چا بیا دا تعویل ورکړی دي چې یا دا تمستا دا مسخستا منګرو خو د وجوه څخه دغه مخان نه دي مراد دا مرجی وینو هغه د عقل مخه
مراد دی هغه د زړه مخې مراد دی د زړه مخې الله دغه سی رپورټ کړی دی او بند کړی دی زړه الله ور مسخه کړی دی دغه سی بزوګه یې جوړ کړی چا به دا تعبیر ورور کړی دی نو چا به دا تعبیر کړی دی چې یا دغه خو الله کول نو خو قیدونه امر سره دي چې کټول پر دغه کو پر باندې پاتې سو لاس نه بیا زدا کوم دی ټول نه سو پاتې سو خو ایمان په فکر راوړي چا قیدونه ورچولې نو دا درې سره جواب مفسرین وکړي یو دا تمس او دغه مسخه دا په خپل معنا نه ده بل ویا دا په خپل معنا نه ده د وجوه څخه دغه وجوه نه جمراد د زړه مخانه مراد بل څوک بیا وایي چې یا د جسر خو نور قیدونم چې کته ټول سر در پای پر د کو پر پات اساس الله د عذاب درکې نو دی خو سر در پای نه صفات خو پسوسه خلکو ایمان راوړي نو ځکه د عذاب نو نازل اشرف حاجی تنوی رحمه الله وای برای دغه جوابونه چې دی ورکړي د درې جواب پروغو برته سوالونه وایي بیا جوابونه دا لار وژده ده اصلي لاندې لار جواب بل هغه دا دی چې څوک چاته وایي چې در بخ کې درګي چې د پلانې کار د سره کېږي دا وکړه هغه کار احتمال ورته ښکار کوي چې معنی احتمال دغه د واقع کېدو سره نه معنی چې دا به خامخا کېږي د یو حدیث مثال پیش دی ترمذی شریف حدیث دی په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وای اغتنم خمسا قبل خمس پنځه شیان غنیمت وګڼه د مخه در پنځو سمانا چې شي د پنځه شیان چې تر نور پنځو د مخه غنیمت وګڼه وای شبابک قبل حرمک دا ځواني ستاد رزړتیا د مخه ځواني الله درکړه د کار ځنی واخره دا چې تاسو پنځوري کېږي بارونه بیا لاسونه موجه تر حرم د مخه نو خدای معنی چې ماته خاص پنځورتوب راځي خو پر شرکلنی باندې مرڅ کوم دیګر سره پنځورتوب ورته نه د ته مال خطاب کوي د ځواني د غنیمت وګڼه د مخه در پنځورتوب هغه د پنځورتوب تر رسیدل نو خو احتمال کسته کوله شي دی پس په دغه حدیث کې وصحتک قبل سقمک جوړواله دي تر نه جوړواله د مخه غنیمت وګڼه چې نه جوړه سي بار بیا ته خدای ته عاجزي کوي چې الله پاک دا پلان جوړ کړي بیا زده رقم کو خو ورته چې جوړه خصم کوه ګوره صحت د مخه تر چا تر نه جوړي خو ګایګای سړی صحیح تر مرګ صحیح فقط په عمر باندې مرسي در پای په تبه اعلان کیږي د په سر کې درد سوي کوم دي چې سقم مرترالی خو احتمال خو دغه وو چې د ته بنا جوړي وخت راسي په دغه حدیث کې شوی وغناک قبل فقر غنیتوب در مسکینتوب د مخه دا غنیمت وګڼه چې ته غنی وس د خپل غنا څخه کار واخله د خپل پیسو څخه کار واخله بیا چې فقیر سه براوازه بداسي روجماتون ورکوم داسي به میکوټای داسي به ملمانه دي ورازي هغه خو نه بر پلته تمنا ده نو دا معنا چې ارغنی خامخا په فقیر کیږي خو ډیر خلک غنیانی د نکڅ غنی راغلی دغه سبب در مسیانو پور نو څنګه نبی علی السلام وايي چې غناک قبل فقر تر فقر د مخه دا غنا غنیمت وګڼه خو هغه محتمل ده چې را بشي په محتمل شي یو څوک بیرول کیږي په دغه حدیث کې وایي و فراغک قبل الشغل فراغت تر شغل د مخ یو وخت پر انسان کارونه دونه را ډیر سي چې بار خلک د سر ورول ته ولاکه خلاص بل وخت فارغي په شی غزوي نو نبی عليه السلام دغه وخت غنیمت وګڼه اوس د جن کار ځنی واخله بیا چې کارونه در باندې را ډیر سباره ونه زنه خلاص وسنه خلاص نو چې اخلاص وکړي دي کړی ش فراغت قبل الشغل نو خدای انسان فارغي تر مرګ فارغي شغل نشي پیش خدا محتمل شغل دی د دې پیغمبر علیه السلام بری چې احتمال څه بیا به کارونه درته پیښ شي اوس لا د وخت څخه کار واخله وحياتك قبل موتك او ژوند غنیمت وګڼه د مخه تر مرګ یو مرګ دی یقیني دي چې خامخا راځي دغه یو فقره چې د پنځمه د اخرنی فقره د حدیث ده په دغه کې د موت یقیني دي په د نور سلور سر کې کله هغه ورسته شي یقیني و چې معنا تر جوړوالي ورسته نه جوړی کله یقیني ده تر غنا ورسته فقر کله یقیني دي تر ځواني ورسته سپېژورتوب کله یقیني دي اسی دی واقع کېږي چې او چاته راسي مګر خو یقیني دي چې خامخا به د ځوان سپېژوري کې په ځواني کې به مرسي نو دغه شیان چې مازی احتمالي څوک په بیرول کېږي علام دې ته دغه سوال چې ایمان راوړي د مخ درې چې تا مخ څټ کېږي یا ته به زوګي کېږي نو دا خامخا چې کېږي یا خو احتمال سره راوي چې سره وکم په واسمه پرد وکانه امر الله مفعولا زما تر وسه الوړه نه ده دغه بل مثال دلته په دغه سورۃ النساء کې تیر شو په قران کریم کې شپږم نمبر آیات د یتیم په باره کې الله تعالی ته ویلو ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ولدي یتیمانو مال مخري په ډیر وخت باندې په چابکی باندې د دې بیره چې دی بغټ د دې بیره چې دی بغټ نو د یتیم غټواله یقیني دي خو نه دي نو کوم ورس په دغه پښیوالي کې خوره کوي مرسه نو دغه سي د قبلیت چې د مخ در پلانې کار د پلانې کار وقوع ضروري نه ده چې ته د خپل تاریخ کې نه دی واقع سوی په آیات کې څنګه ذکر کړي واقع سوی نه دی راغلي نه دی واقع سوی خو احتمالاً الا دی په و بیراوه
کېدای شي زما په خبره خلاصه ته شي پیدلی است. سوال دا دی چې دغه طمس او د لعنت د نبی علیه السلام په امت کې چې نبی علیه السلام را پیدا شوی دی نه دی واقع شوی او قرآن او ایمان راوړي کنه داسې در سره کېږي کله وسول دا خو نه دي شوي. یا جواب هغه د نور مفسرین و چې نو کوئی ګرانه لاره ونه چې چا په طمس په لعنت کې تغییر کاوه، چا د وجوهن په معنا کې تغییر کاوه چې دا سوال ته ځان خلاص کی، او چا دا ویل چې کدا طمس دا لعن دی یا هغه د وجوه مسله ده داغه څخه ما سوا دار کوم کې شروط سره پراته دي نور یواز دانه د کدي ګرځ پر کوپر پاتې هغه ټول جوابونه چې و خو مفسرینو ذکر کړی چې ښه جواب داغه دي چې داغه سره وقوع نه غواړي دا لکه په هغه مسلو کې چې د احادیث مسله پیښ شو یا داغه د کیمغه چې اوس ما مثال درته پیښ کړي د سورۃ النساء په 10 نمبر آیات کې چې د مخاطر هغه دا نه معنی چې هغه په واقع کې خو احتمال یا مسکه یا پلان او واقع سو نور د آیات متعلق تفسیر خلاص. پس دا بل آیات ترازو د جا آیات کریمه رابط په ما قبل سره دادی په دې کې دا مخ کې خوشدي ته امر د ایمان وکړي چې ایمان کنه راوړي نو دغه عذاب درته ګوري دا دوه عذاب یې ذکر کړ. دلته سوال دا وریږي توهم د سکیږي چې کای پر چا عذاب راشي خو نه الله بیرته بخښنو د څخونه دي چې عذاب کو پراله برانو الله نه بخشي. ډیر خلک د مثال په تور په عذاب اختص الله بیرته توبه قبول کوي بخشي الهي کې د دې سره به هغه چا موسیده د يهودو سره الله دغه احتمال ختم کوي چې يهودو ته به د زیانه باشي ستاده لپاره بخښنه نسته که پر دا کو پر سیمر شي وسله توبه وکړه داسي وای ان الله بشک الله عز وجل لا يغفرون نبخشي ان د خبره یشرک شریک ونیول سی به په دسه کله د الله په ذات کې شریک ونیوي بل دغه خدای چا و معنی د الله تعالی نه بخشي او یا د الله په ذات کې نو په صفات کې شریک ونیوي د الله مختص صفات او مخلوق ته ثابت کړل په خبره کې دای سپوږی یعنی د الله سما سوا چې موږ غیر الله ورته وایي څونه غټ هستی است دا ملائکه مقربین جبرئیل علیه السلام اسرافیل علیه السلام دا ډیر دا غرکم انبیاء او تفسیرات رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د نور نبیان اولیاء علما دا ارڅ چې دي د الله سره درجه نه برابر شي نه په ذات کې نه په صفات کې په ټولو کې تر کم دي نو کچا دا شرک کوي علاوه دا زنه بخښ ان الله بشک الا لا یغفر نبخش ان دا یشرک شرک وکړي سی به په د سره یعنی کفر داغه باندې مرسو تر مرګ وروسته نه بخښ په ژوند کې بخښ دا به سره واکه پر داغه شرک باندې دی مرسو و یغفر الله پاک بخښ ما هغه څه بخشي دون چې ما سوای ذالک دغه څه د دون ترجمه ته بستې شپامه د ما سوا ترجمه می وکړ و یغفر بخشي ما هغه ټول ګناهونه دون چې ما سوای ذالک درجه شرک چاته بخشي لمن و هغه چاته شاو چې د الله او خوښ شي ومن ارغ سوک یشرک شریک ودری بالله تعالی سره ار شی چې درې فقط فتحقیق سره افترا د جوړ کی سره د غټه کی افترا دغه د سره غټور کی په پلان کې دروا غټه کړ افترا د غټه کول وکړه د چا اسم عظیم د لوی ګناه غټه کول وکړه د لوی ګناه د معنی شرک سره جوړ کی ولې تر دغه بل غټ دروا چې د الله سره بل انډوال درې چې وته انډوال لري یا تر دغه غټ دروا چې په الله تعالی چې کوم صفت مختص په دې په مخلوق نه راځي توایا په پلانې نیکه یا پلانې پیر یا پلانې نبی هغه د صفات لري نعوذ بالله دا خو غټ خطرناک کار دی. اسم عظیم سمرا هغه سبب د اسم عظیم دی دا دون غټ خطرناک کار دا وکړي چې د الله سره شریک ودراو چې دې لو ګناه واکي غټ کړ سره جوړ کړ په خپل باندې نو چې اسم عظیم دی جزاء عظیم دا غدا دی چې الله نور بخښي دا نو بخښل کیږي نه کفر مرس ولیا نو ترجمه چې خلاص وصلت بل سوال دغه سوریږي به جنانه کی توا و یغفر بخښ ما هغه ګناه دون چې ما سوای ذالک د دې شرک خدا دی چې د الله تعالی سره مالیا په ذات یا په صفات کې څوک شریک یو بیا چې دی کفر خو عام دی دا شرک ته هم کفر ویل کیږي بل کفر د دیګر سره د خدای څخه منکر دی زه خدای نعوذ بالله نه منم نو کفر او الحاد چې دی چې هغه سره د خدای انکار دی هغه د شرک ما سوا بل شی دی کنه دی په واخد د شرک ما سوا دی هغه شرک نه دی نو خدای تعالی وعده وکړه چې هغه در بخښمه نو خو ګرد منکرین د ملحدین د کمونیستان چې خو ګرد وای چې هغه د قران شریف وای زه شرک نه بخښم زه خو مشرک نه یم زه خو سره د خدای عمل کړی ما بره بخښي دا سوال دلته وایي چې تو ما دون ذلک ما سوا دغه څخه داغه د پاره درې جواب ورکول سوي دي. یو جواب د دې دا دی چې دلته د شرک چې دلته ذکر شوی دی دا مادون چې تاسو ما سوا سره کوي بالکل سیده دغه مادون په دغه د مادون معنا د ما سوا د شرکت څخه اوغه ته چې ماته الحاد یا د چې د خدای څخه څوک منکر شي هغه خو بیا په نور آیاتو باندې ثابت شوی دی چې هغه الله تعالی نه بخشي نو یو دوه شیان چې الله تعالی نه بخشي دا لازم نه ده چې ارزای به الله جوړه ذکر کوي په یو آیات کې شرک ذکر کوي چې شرک الله نه بخشي
په بل آیات کې باغ الحاد ذکر کوي چې الله تعالی الحاد نه بخښي په بل ځای کې به دواړه جوړه سره ذکر کوي چې الله تعالی شرک او الحاد نه بخښي ته خو لازم نه چې شی نه بخښي ګرځي په یو ځای ذکر کوي نو ته به د دې څخه خوشالي ځان ته نور کوي چې الله هغه دی او یغفر ما دون ذلک د دې شرک چې ما سوا دي هغه بخښي تاغه الحاد په ما سوا کې راوړي هغه مداخل دی هغه په ما سوا څه وتلی دي د ما سوا څخه د شرک او د الحاد دواړه څه ما سوا مراد دی ولی خو هغه په بل آیات صراحت باندې ذکر کړی دي نو تاغه څنګه په ما دون کې دلته داخله دا چا یو جواب ورلرو کړی دوم جواب دا ور کړی دی چې دلته د مادون معنا ما سوا نه ده د مادون معنا کښته ده وای پلانې د پلانې مادون دی معنا کښته دی تحت دی نو الله د سی وای چې الله شرک نه بخشي و یغفر بخشي ماغشیان دون چې کښته دي ذالک تر شرک نو الحاد پکښ کړه یا وی الحاد قدر شرک لا او اخواته غټه ګناه ده مشرک خلا د غونه او د وړو پاز لري برای ما خو خدای منی کله ځنی منکرم خو مازی من دیوال ورته ثابتاوه ملحد خو وای ته پر سر به د سره منکرونو دی الحاد ګناه خو در نس وتر چاتر شرک نو هغه ته په اصول کې د فقه دلاله النص وای پلانې شي په دلاله النص وتلې دي نو الحاد خو په دلاله النص وي چې علاوه د شرک نه بخښم او تر شرک مادون شیان بخښم نو الحاد په مادون کې راځي هغه په اعلی کې راځي هغه به خو ولا کوي بخښ هغه په طریقه اوله پکې کې داخل شو دا دوم جواب ورلرو کړی دي دریم جواب چې د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه څخه منقول دي روح المعانی ذکر کړی دی هغه داري هغه شرک دی معناوي لري شرک ګاګه په دې معنا استعمال چې واقعي د الله سره څوک یا په ذات یا په صفات کې شرک کړي دتم شرک وای شرک ګاګه د کفر په معنا استعمال سي بارچ کې شرک یې کني چې الحاد هغه تر لاندې دی مطلق کفر ځنه مراد سي دلته په هغه عام معنا سره مراد په قران کې په دواړو معناوي استعمالي د شرک خپل خصوصي معنا ګاګه مراد سي ګاګه د شرک څخه کوم معنا مراد فقط کفر ارنوع کفر چي نو دلته هغه معنا مرادونه دا دریم جواب تر ټولو تحقیق دي فرمای دا رقم ان الله بشک الله لا یغفرون بخشي ان دا خبر یشرک شریک ونیول سی به په د سره څوک په شریک سي هر شي چې په شریک او څو وخت نه بخشي چې مرګ پر هغه باندې راشي په ژوند کې بخشي چې د توبې دروازه خلاصه ده دا د مرګ قید ور سره وای چې د پر مرسنو نه بخشي ويغفر بخشي ما اگر ټول شیان دون چې کم دي ذالک درجه شرک تر شرک چې کښته سي د نوري ګناوي زنا د لیواتت او غلا د پلان دي شراب دي دا ګرځه بخشي خو په دې شرط حلال ځان ته نه بری کړی کی حلال وګڼه خو به ته کافر کیږي نو چې کم تر شرک دي کته وا الحاد هغه بخشي نه بخشي هغه خو نه بخشي کیږي هغه خو تر شرک لا بالا دي راوځي خو تر شرک را کښته سي هغه بالا شین خو نو سم دم په دلالت الناس بخشي کې داخلي او یادا شوی چې د یو شرک به هیڅ مراد فقط یکفر واخله چې الله پاک نه بخښ انده یو شرک چې شریک ونیول سی به په دسر ان یکفر به چې کفر په دسر وکړي چې بالا د شرک کفر پکې قبل کفر پکې ار کفر چې کوي خو الله نه بخښ و یغفر بخښي ما هغه شان دونه چې ما سوا ذالک د کفر څخه لمن هغه چاته بخښي شاوش د الله ورته خوښ سدام حتمی نه د خامخا بخښل کیږي الله وای کبل فرض ما خوښ سوله زما ورزا سو رحمت می پر را لین و زبره در د شرک را لاندې نوري ګنايو بخښم سړي بغلا کړي زبه و بخښم زنا به کړي زبه و بخښم غیبت به کړي زبه و بخښم خو لازم نه د لمن شاء نو څوک په جزر نه شي چې هغه د الله ویل ما بخښنو الله خو من شاء ور سره ذکر کړی دی نو کې ساده فار اراده نه وکړي به نه بخښل نو خود به احتیاط شړی کی و من یشرک بالله هر هغه څوک چې شریک ودري بالله په الله سره هغه د شرک خاصه معنا مراد ک او یا چې کفر وکړي د الله سره فقط په تحقیق سره افترا د غټه کړل غټه کول او کړ اسم عظیما د لوی ګناه نو دغه د جدو آیاتو ترجمه هم سو د هغه آیات مطابق چې کوم سوال واردی تمسو د لعن چې دغه سره سوي نه دغه جواب هغه مهم څه چې په ځین کې سوال ورګیږي بل دلته چې ويغفر ما دون ذلك کې سوال ورګیږي چې کفر او الحاد چې موږ کمونیستان بولو نو دا خو معنا بخښ دا خو د شرک ما سیواجه موږ داغه د فارم درې جواب ورکړل چې یا دا معنا سول چې دا ما دون ذلك پر هغه معنا دی خو هغه په بل آیات کې به ذکر شوی دی نو ما دون کې بتل ته الحاد نه داخله خو بل آیات به دستور ته ولاړ چې هغه نه مني هغه دا نه بخښ یا دا دی چې د ما دون ذلك د ما دون څخه کم معنا واخله ما سیوا ما اخله عباره وا کم شي بخښنو الحاد خو د شرک بالا دی هغه د کومه خو په داخل شو یا د یو شرکت څخه فقط یو کفاره واخله بار چې کفر مراد کې برنګر د کفر تر لاندې شو نو هغه د هریان بزان خوشاله کی چې موږ خو بخښه مادون کې راځي مادون کې هغه نه راځي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين